د چک جمهوریت د افغان ځواک پیلوټانو د روزنې او نورو برخو کې د مرستو کولو دوام ژمنه وکړه. د چک حکومت د افغان هوایی ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره تازه د دوام ژمنه کړې. په پراګ هیواد کې افغان سفیر شهزاد ایوبي وایي چې دا ډاډ دته د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتانر په خپل وروستۍ کتنه کې ورکړی دی. ښاغلی ایوبي زیاتوي اصلي برخه چې چک جمهوریت غواړي مرسته وکړي د افغانستان د پیلوټانو روزنه ده او دوی په دې برخه کې پخوا له دې هیواد څخه هم تقریبا 460 افغان پیلوټان په چک کې روزلي دي. همداراز د هوایی ځواک په تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله دي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. افغان سفیر ښاغلی ایوبي وایي چې ولسمشر میلوش صدراعظم اندرې بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي څپرکي د پیل خبرې ورسره کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پای لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.